د بردر ضلعي پولیس مشر میاں نصیب جان په ډیرو کوششونو د دیرو د ټولو نه غټه او پخوانۍ دښمني په دوستۍ سره بدله شوه. یاد دې وي چې په دې خونړۍ دښمنۍ کې 13 قیمتي خلک وژل شوي او همدغه شان زخمیان شوي وو. د تفصیلاتو مطابق د دیربالا سره تعلق لرونکي څلورو فریقو په منځ کې د تیرو 24 کلونو نه جاري دښمني نن د ضلعي پولیس افیسر میاں نصیب جان د 4 میاشتو په مسلسل کوششونو سره په دوستۍ کې بدله شوه. د دغې روغې جوړې لپاره په دیر اسمبلي هال کې نن یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د دیرو د بیلابیلو سیمو مشرانو او سیاسي لیډرانو په ګڼ شمېر ګډون کړی و. په دې موقع د 4 واړو فریقو فریق اول ملک بختي عالم، فریق دوم حاجي منجور خان، فریق سوم سابق ناظم عبدالغفار او فریق چهارم محمد الله او د هغو خاندانونه یو ځای کېناستل او د پروګرام په اختتام یو بل ته ورغاړې وتل او آینده یې د وروڼو غوندې ژوند تېرولو قصد وکړو.